السلام علیکم ټول ورونو ته سلامونه کوم ورونو دا زما اخیرنۍ ویډیو شو چې زه به نور ویډیوګانې نه کوم بس دا راته زه دړه خبره کوم د جمعې ورځ د ټولو مسلمانانو مبارک شه او دا ویډیو شیر کړئ ټول پاکستان ده لالا زما خبرې د غونډ خلک واوري زه پاگل نه یم چې یو راځي وایي ته خبرې وکړه او بل راځي ته خبرې وکړه زما په عزت باندې لیلام لګېدلی دی نن ما ته ډېر هغه خلکو مو وایي چې دا لیونی دی او الله دې پې رحم وکړي دا پاگل شوی دی د دماغ او کار پېښې چې ما ته به ورور وي نن ما ډېر هغه خلک ولیده چې زما پېښې وکړئ په ټیک ټاکو کې او په ما پسې نخرې وکړئ چې ما په هغو باندې ننګونه کړو ما ته پې کنځلې شوي دي او د هغو دپاره څو ورځې ما دلته تېرې کړلې او ناست یم په دې کټ کې او د هغه د خور او د مور د عزت دپاره ما چغې اوچتې کړلې چې ثبوت یې زه لرم او الحمدلله کنځلې ما ختمې کړلې خو د هغې نه پس هم په ما باندې بیا د لیوني نوم ایښودی شوی دی ورونو که تاسو مونږ ته پته وي کاشف نومیاله کو په دې سیټ پې راته سکرین شاټ ښکاري صحیح ده په دې سیټ باندې دا سکرین شاټ به راته ښکاري چې ده به زموږ دین اسلام مولانا طارق جمیل صاحب زموږ ملک هیواد پاکستان اے ټو زیډ پاکستان چې هغه میدان هم دی هلک ګټلی دی خو د هغې نه پس هم بیا ما ته نوم د پاگل کېښودی شو صحیح ده زمونږ پاکستان په څه وخت کې خلکو راغستی و چې په قومونو کې تسخیموو چا وی چې زه د روژې یم چا به وي زه سواتی یم چا به وي زه اپرېده یم چې هغه میدان هم دی لږ ګټلی دی خلک مې واپس رونه کړلي دا میدان هم دی ګټلی دی الحمدلله دی لږ دا میدان ګټلی دی د پاکستان د عیسائی دشمن ته د آرمي دشمن او د پاکستان د خاورې دشمن او د دې جنډې دشمن ته مې سر نه دی ښکته کړی خو بیا راباندې نوم ګورې د لیوني لګېدلی دی لیونی راته ویلی شوی دی د یوې افغانې په سر باندې جنګ وکړو چې شی غریب دی نور شیزونه اوس مالداره دي د هغې په بدل کې زما رچنې دیوال دغې د وخت بېغیرته خلکو راغستی 2 کاله وشو چړی پې راله وسو سره د پوره خاندانه سره د پوره د هغه دوستانو چې کم زما سره مینه کوي کم زما مینهوال دي آیا که دا په افغانستان کې دی او آیا که دا په پاکستان کې دي سره د هغه خلکو چې کم په ما خفه کېږي لالا هر سړی دوست او دشمن لري بقایا د حیثیت خبره د هېڅ چا هم نه ده پکار څوک هم د چا حیثیت نشي کتی بقایا داسې چل دی لالا چې د نور احساس په حق کې ما اول ټولې ښکلې ویډیوګانې کړلي د هغې په حق کې چې دا پارځه کې جاړي پوزه سوڼی چې چا مې تپوس ونه کړو د هغې نه پس چې ما کومه ویډیوګانې کړلي د دې دلګانو په سر باندې مې کړلي چې دیو زما خور پرې نه خو د پلار ګیره مور خاندان دیر مسافر د سعودي عرب مسافر یې ټول یاد کړو غونډ پښتانه د مسافر حیثیت وایي سره لکه ټول مسافر یې یاد کړو صحیح ده او لالا د علیمانو ټونځونه راواغسته دین او احساس الله دې د دې په سر باندې اور ولګوي که زه په حق یم الله دې دا د عزت نه خلاصه کړي الله دې دا د عزت نه خلاصه کړي که زه په حق یم زما عزت دیو ته عزت نه ښکاري د دې عزت ته زما د عزت نه دی زما د دې عزت څه دا څه وشو دا وایي زه د عزت تپوس کوم د دې څه دا د وخت بړواګان دا دلګان کونیان ورسه ولاړ دي او زما عزت پسې دیو قسم قسم خبرې کوي د خپلې تبې دا دیو چې څه وایي دا ثبوت په دیو راوړي او یا چې دا دیو کومه څه وایي دې ته به دیو ټینګ شي ما ته پاگل مه وایه سوال نه ته کوم ما ته لیونی مه وایه زه په دې ډېر زیات خفه کېږم او زما دشمن چې دی ما ته نه افغانستان او پاکستان ته ښکاره دی او که په ما کې او زما په خاندان کې او زما په ملګرو کې او زما په هغه مینهوالو کې چې ما خوښوي که په افغانستان کې که په پاکستان کې دي که په من کې طاقت و تپوس پې وکړو د فیسبوک نه بهر د ویډیوګانو نه بهر او که را پکې زور نه ولاله نو دې وکړه اورې او موږ چپ شو خو زه بقایا چپ شوم ځکه چې زه اوس لیونی شوم صحیح ده وایي دا لیونی دی زما خاندان نه هم خلکو کنجر جوړ کړو بېعزت یې رانه جوړ کړو او زه نه غواړم چې زه مزید مخې ته لاړ شم بس دا زما اخرنی ویډیو بالکل په خپله تبه او ما څو پیرې وې اخرنی خو دا خلک نه چپ کېدو اوس که دیو نم چپ کېږي زه چپ شوم زه د دیو څه په ویډیوګانو لانجه نه کوم که نر دی او که ښځې دي